زموږ د نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. یو افغانستان یوټیوب چینل. هغه وخت کې ما چې لږ زره شریخ جوړ کو نو ډېره ښه مزه یې وه. بیا مې ورکې لږ پیروی ګډ کړو. دا پیروی موږ استعمالو بیا نور یې مزه ښه شوله که نه. دا پلیټ به ما جوړ کړ بېرته به سملاستو. خدایه پاکه دې سره څنګه چل کې هغه ځي پورې به چې څو شاګرد وړو هغه غریب به داسې پروت و. وي دوه دانې ډاکټرانې وي د سپینش وي د سپینش اوسېدي په امریکا کې او هغه تور رنګ خلک وو تور پوستانو که نه. دا راغلل دلته ودرېدل بیا ترجمان ورسره ما بیا هغې خپلو کې لګیا و چې نور خو ورباندې پوه نه شوم خو هغه خپلې ملګري ته یې وویل دا لاس یې داسې کړو چې 100 وتکه سپینه ګیره سپینې سر غټۍ نښه ده زما د شریخ د مور ستا ویم څنګه خوښه ده. نوم یې همایون دی مشهور دی په ماما نوم یې همایون دی مشهور دی په ماما د ده په دې شریخ باندې آباده ده کاما و مخکې چې تېر نه شي دغه یو ښکلې نښه ده زما د شریخ د مور ستا ویم څنګه خوښه ده. سلامونه د افغانستان یوټیوب چینل مینوالو په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ خوشحاله اوسئ. دوستانو ننګرهار ولایت جلال آباد ښار کې غواړو چې نن کامې ته لاړ شو کامه وګورو او هلته پروګرام جوړ کړو. په دې هیله چې زموږ سره وی راځئ نن در باندې د کامې چکر وکړم خو ځو په رشکه کې یو رشکه درونو. څنګه لکه السلام علیکم. جوړ په خیر خیرت دی. خی نوم دې څه دی؟ نوم مې احسان الله شینواری. احسان الله شینواری څنګه؟ شکر ده ته خیر په خیر قراري لین چې دی کاسې شوقي هسې شوقي ولا چې راوتلی وم د انډیوال نه مې رکشه راواخیسته ما چکر وه. راځه که موږ سره لاړ شو. ولې نه په دواړو چېرته سره به مو ځې؟ چېرته دی چې ځلې کامې ته تللی شي؟ کامې ته به لاړ شو همایون ماما شریخ ته به لاړ شو. همایون ماما مشهور سړی هغې ته به لاړ شو. کامه کې نور د شریخ تر څنګ نو شریخ ته پسه کړی دی همداسې هوټلونه دي او ښې منظرې دي شنې ویالې دي. ورځو ځئ ځو بازار توکل زه توکل پیسې رښتیا څه واخلې؟ پیسې تا نه چا اخیستې راځه او یو زرګون به بیا راکړي. ځه چې ځو. یو افغانستان یوټیوب چینل. دوستانو بیا هم ښه راغلاست درته ویو د کامې په طرف د روان یو. تاسو خو لاره کې ولیدله تصویرونه مو ولیدله دغه بازار چې تاسو ګورئ دا د بنغرو بازار دی.
څنګه سفر دی والله چې په شکر دی په خیر راورسېدو خیر راورسېده د دغې علاقې په اړه راته ووایه چې دا څه نومېږي دا خو کامې ولسوالي ده هغې پول ده او دغه بس دا مخامخ ځایونه چې دي ناکاموره حاجي صاحب جوړ کړي دي هغه دا ناکاموره پارک دی نه پارک کې خو خیوه کې ده خو دغه کوم ځایونه چې جوړ کړي دي لکه لاندې دغه ځای شو هغه پورې ویالې شو دا ناکاموره جوړ کړي دي دوستان ناکاموره هغه کس دی چې د بل هیواد یعنې جاپان نه راځي او په افغانستان کې د افغانستان پراختیا کارونه کوي چیرته ځو زو بس دغه زمزم هوټل ته به لاړ شو بیا به خوښه ستا دغه ته ځو خو زمزم کې هوټل کې دي چې بار بار همداسې یادوي نو زمزم هوټل کې خو بس ډېر شته دي په یو به کې هغه زمونږ ګپ شپي سړی هم دی نړیوال دروغجن په نوم یادېږي نو بس ډېر دروغ وایي نو بله ورځ وایي چې یو خوار او غریبو ته مې په خیرات کې 900 الټوګانې ورکړې 900 الټوګانې زه ته وکړ په خدای ورځو زه چې ځو زه فکر کوم همایون کاکا ته راورسولو نو هغه مې رسولی و دا همایون کاکا دی په خیر د کامې بازار ته راورسېدلو د کامې شریخ بنسټګر استاد همایون ماما راځئ چې نن د همایون ماما سره خبرې وکړو السلام علیکم تاسو ټول ستړي مه شئ همایون ماما ستړی مه شئ په خیر راغلی وروره ته هم ستړی مه شئ شو خیر اوسې مننه کور ودان همایون ماما اصلي نوم دی همایون ماما دی ما نوم خو مې همایون دی خو دا خلک راته ماما وایي نو زه به هم نن درته ماما وایم ماما به خود وی نو څه به ماما مونږ اکثره موټرو کې چکر وهلو نو نن دغه زمونږ ورور جلال آباد نه په رشکه کې راغلو ما ورته چیرته به ځو راته ویل چې همایون ماما ته ځو چې ډېر یو زبردست انسان دی او مغسې چې ګورم همغسې خوش اخلاقه انسان یې همایون ماما بغیر د شریخه چې ډېر زیات مشهور یې دلته نور څه تیاروئ موږ خو غوښه تیارو د پسه یا سیرلي او مایعي غوښه او د چرګ غوښه او شریخ د هر سیزن کې شریخ خو زموږ خو شریخ چې دی په کال کې 12 میاشتې او په شواروز کې 4 ساعته دا باید زموږ شریخ تیاری په خپله کالب ته ولاړې نو کله نه کله خپله مدرېږو که نه شریخ څنګه زده کړه دغه کیسه وکړه شاګردي دې پکې وکړله کوم ځای نه دې شروع کړه یاره شاګردي خو مې نه ده کړې خو دا د ډېرو سختو مرحلو نه مې شروع کړی دی لکه څنګه سخت نو داسې و چې موږ خو دغه کې مهاجر وو پاکستان کې بیا چې کله زموږ وطن آزاد شو موږ دلته رالو دلته چې رالو نو د کار داسې یو ډېر دغه موږ سره نه و اقتصاد هم ډېر ښه نه و نو یو څه وخت یو سکریم ماشین والا سره مې کار کولو خو ما زما دکان او سامان د هغه و او بیا هغه سکریم والا هم رانه لاړو رخصت یې وکړه ویل چې ما ته واره نه کوي نو بیا آینده کال کې ما ته یو بل ملګري داسې یو مشوره راکړه چې ته داسې یو قالب د لرګي جوړ کړي او یو دا د اوسپنې جوړ کړي نو ته به په دې دغه باندې که ستا برخې که نه وي نو ستا زه به هم داسې راتاو شم چې ما ته په دې منځ کې ودرېږو نو ستا یو کار به روان وي که نه نو بیا د هغه ملګرو په مشوره باندې موږ دا کار شروع کړو ښه کامه کې کامه کې او استاد مې هم نه لرلو خو یو کال ما ته مخکې ویل چې هغه سکریم ماشین باندې مې کار کړی و په دې شیدو ګډولو لاچي اندازه مندازه دا شیونه مې یاد کړي نو بیا ما یو وخت تاسو سوچ وکړو چې یاره لږ د غواګانو شودې نه لږ دغه جوړ کړو شریخ چې دې نه څنګه شریخ جوړېږي هغه وخت کې ما چې لږ زره شریخ جوړ کړو نو ډېره ښه مزه یې وه بیا مې ورکې لږ پیروی ګډ کړو دا پیروی موږ استعمالو بیا نور یې مزه ښه شوله که نه
نو بیا د هغې نه دې پلو ما ځان سره سوچ وکړو چې زه داسې وکړه چې همدغه شي باندې کار کوه خو که تا ته ډېره لږه مزدوري م کوي د دې کاموالو د دې غواګانو د شیدو ته به الله پاک یو لین برابر کړي نو کله چې انسان د بل چا خیر ځان سره وسنجوي که نه الله پاک خپل هغې ته خیر اړوي نو د هغې نه دې پلو بیا ما په دغه شیدو باندې کار شروع کړی زموږ دغه پیروي دي او دا شیدې دي دا تقریبا 14 کاله کېږي موږ دا کار کوو 14 کاله استاد خو بیخي نه لرم د ځان نه خلکو به راپورې خندل چې هلکه دا دا څنګه زړه درکې را پیدا شو یو کار خو چې کله سړی غریب شي که نه بیا تا ته خپله معلومات کېږي او زی ته دې برابرۍ یو لین ته دې ورچي اوله ورځ درته یاده هغه کله نه کله به داسې کار وشو زه خو خپله نه پوهېدم دا شیریخ به مې ښه جوړ کړه په دې قالب کې او بیا به م رانه نرم شو زه به داسې نه پوهېدم چې خدایه دا ولې نرم شي که لکه دا د دې دغه علت دی که نه که دا سړی لکه مالګه ډېره ور واچي دا خو دا مالګې سره او د واورې سره دا قالب یخچال کېږي ما به مالګه نه استعمالول او دا شیریخ باندې به لګیا مزور به مې والو سم به نه جوړېدو شیریخ به ځان نه ټینګول بس که خپله نه یو ورځ مې تجربه لږه مالګه ډېره کړه بیا پوه خپل فکر دې مالګه بس داسې نو اکثره کارونه چې دی ما دغه پلیټ جوړول ما ته دومره سخت و دا پلیټ به ما جوړ کړ بیرته به سملاستو خدای پاک دې سره څنګه چل کې هغه پورې به چې څو شاګرد وړو هغه غریب به داسې پروت و شیریخ مې پروت و هلته به څوک شیریخ ته ناست هغه به دا څنګه کوي بیا داسې یو ورځ سوچ مې وکړو چې یاره دا شیریخ اوله کې چې دا شیریخ سړی دی دا باید لږ پلان ولګوي بیا ورپسې لږ ولګوي بیا د پاسه هغه یو دغه اوچت کړي که نه هغې نه دې پلو بیا زما دا لین صحیح شو بعضې کارونه چې اوس هم زه رایاد کړم هغه لکه خپل هم ځان سره وخاندم چې څنګه چلو هغه څو شاګردان یې ټریننګ کړي دي که زه تا ته ووایم که نه چې موږ سره هر کال یې تقریبا بعضې وخت کې 20 کسان 22 کسان خو او سب داسې حساب کړه چې 12 کاله کېږي زه دا کار کوم او هر کال یو 4 کسان شاګردانو ته ټریننګ ورکوم چې هغه په یو کال کې ما سره ښه مکمل استاد دي خپل شاګرد کله په مقابل کې ودرېدلی چې یاره ډېر مخامخ راته ولا چې خلکو خپل شاګرد مې مخامخ راته داسې دوکان جوړ کړو او یو بل چا سره شریک شو مقابله کې را سره شو نو ما بیا الله پاک داسې راګیر کړی و چې زه پې خفه مم که نه یو ورځ چې خپو ته مې زما کوز شو ما ته ویل چې ما ته بخښش وکړه او بس یو بد رانه شوي دي او اعصاب یې خراب شو چې هغه داسې وشولو چې زما کار به روان و د دوی بند و یعنې ته دا ومنه چې د هغې که زه تا ته بیا سړی هم درته ښیم پوه شي چې دا پلانکی سړی دی او بیا ما ورته وویل چې الله نه بخښنه غواړه که نه او دا ما د خپلو بچیانو غوندې ځان سره لوی کړی و او بیا مخې سره ما ته او داسې را سره راته کار دغه کړو چې ما کار ته رانو ما ورته تلیفون وکړو ما لکه کار ته ولې رانه دی وایي چې داسې ما خو چا سره پلانکي سړي سره خبره وکړه پلانکي ځای کې دوکان ما ته مخامخ و نو زما 2 زامنو د دې هلک نه کشرانو ما به د دې خپلو زامنو نه د دې هلک ډېر خیال ساتلو ځکه دې هلک موږ ته کار کولو که نه نو چې کله دا کار وکړو نو دی هغه وخت کې زه غریب وم ما د دوی سرمایه هم لږه ښه وه ډېر ښه ښایسته دوکان یې جوړ کړو ډېر زیات پیسې پې ولګولې مګر کار یې ونه چلېدو بیا داسې وخت رالو چې ما باندې به ډېر زیات ګاګ و دوی ته به مې غږ وکړو چې ما سره یو 40 پلیټه 50 پلیټه کومک را سره وکړي بیا دې هم کار دی اخیستلو خو داسې دی چې انسان باندې مزړه درد دی که نه ډېرو خلکو به خوارۍ نه کړي خو الحمدلله اوسه پورې کامیاب خپلو شاګردانو را سره بلکل دغه کړي دي مقابلې کړي دي خو الحمدلله اوسه پورې را باندې کامیاب حاله څنګه ماتې ورکوې ته ښه ماما د شیریخ داسې کومه خاطره د پېښوره یا دلته د 14 کلو کې کومه داسې خاص خاطره شته دی چې هغه درته یادېږي یا وخاندې یا خفه شي نو همدغه ما تا ته ویلې چې همدا یې خاطرې دي که نه چې اول وخت کې زه نه پوهېدلم او دغه اوس چې دا تا ته ګوره مخکې ما ویلې دغه پلیټ به چې ما جوړ کړ دا به سم لاستو که نه په دې نه پوهېدم چې دا څنګه وشي مګر بعضې وخت کې ځان سره لږ زره وخاندم چې کشکې د اول سر نه دا کار کولی کله ناکله به دا مالګه رانه په دې شیریخ کې تویه شوه هم موږ خو سم نه پوهېدلو که نه دوستانو ماما دومره زیار ویستلی دی چې اوس یعنې په ولایتو کې غاګ دی په خپله سر یې خواري کړې ده او همت یې کړی دی چې اوس یعنې په کابل او همداسې نږدې ولایتونو کې د ماما شیریخ په خاطر باندې راځي اوس در سره څو شاګردان دي یاره اوس خو به یو 8 کسان 8 کسان او
دوی له بیا پیسې ورکوي یا څنګه او دوی ته پیسې ورکوم روزانه پیسې ورته ورکوم او خدای دې وکړي چې ماما دا هوټل هم خپلي نو یی به انشاءالله د کار کې څوک شراکت ځان سره نه پرېږدم دا ولې دا مړه لانجه یې بیا ستا زړه به یو رقم وي د هغې به بل رقم وي ما یو وار دوه چا سره شراکت وکړو بیا یو ورځ یې راته وویلې چې یو بل زما میلمانه راشي که نه نو ته ورته لږ پیروي اچوه چې ستا راشي بیا ورته ډېر پیروي اچوې نو ما خو غوښتل چې زه دا خلک وګټم د کا خپل کار ته یو کمپین وکړم ما به د هر چا دغه کوله ځکه ما به دا زړه کې ویلې که چې زه د دې ځای نه لاړ شم که نه نو باید چې د دې سړي د انډیوال ما پسې راشي د انډیوال پسې لاړ نه شي ما به د هر چا دغه کولو خو هغوی به بیا په ما اعتراضونه کول نو بیا د هغې نه دې پله مې یو ورځ یو که درته ویم چې یو توبه مې ویسته چې زه به بیا چا سره په شراکت کار نه کوم لږ کار به کوم خو خپل کار به کوم نو کاریګر الحمدلله را سره ښه ډېر دي هر موږ سره خو دا اوس نظام کې خو لږ زره دغه دی اقتصاد د افغانستان کمزوری دی کله ما به دلته د ورځې کوم سیزن کې یا په کوم ژمي یا اوړي کې د مشتریان یا میلمانه زیات دي نو اوړی خو داسې دی چې اوړی خو طبعا دا شریخ دی او د ګرمۍ شی دی مشتریان یې ډېر دي او اوس خو دا ژمی چې دی د دې دپاره موږ یې جوړو چې زموږ دا شریخ په دنیا کې مشهور دی بالفرض افغانان د دنیا نه راځي هلته ژمي کې افغانستان کې د اروپایي امریکایي هېوادونو کې کارونه دغه یې بندې واوري افغانستان ته خلک ډېر راځي افغانانو بیا د دې دپاره راځي خلک د مختلفو ولایتونو نه غریبانان یو ورځ ځان را رسوي یعنې ته دا ومانه چې افغانان خو څه کوي خو زه درته دوه هفتې مخکې ما ته یو دوه دانې موټر دلته ودرېد زموږ افغانان ورسره دا خلک زنانه وي دوه دانې ډاکټرانې وي د سپینش وي د سپینش اوسېدي په امریکا کې او هغه تور رنګ خلک وو تور پوستانو که نه دا راغلل دلته ودرېدل بیا ترجمان ورسره ما ته ویل چې دا غواړي چې ستا نه شریخ وخوري ستا نوم یې اورېدلی دی بیا هغه ښځو را سره خپله خبرې وکړي چې موږ ستا نوم په امریکا کې اورېدلی و او ډېره مننه خو بیا پوښتنې رانه وکړي چې دا څنګه ښودلي ما دغسې د غواګانو دا بیا هغې خپلو کې لګیا و چې نور خو ورباندې پوه نه شوم خو هغه خپلې ملګري ته یې وویلې دا لاس یې داسې کړو چې 100 هغه سړي راته وویلې چې دا ښځه وایي چې دا 100% پاک شریخ دی او ډېره ښه مزېدار شریخ دی که نه نو مقصد دوستانو همین کاکا ته د امریکا نه هم ګوره خلک راغلي دي که تاسو هم غواړئ چې د ننګرهار چکر ووایئ نو راشئ کامې ته او د همایون کاکا د لاس شریخ تر څنګ نور ډېر مختلف خواړه وخورئ همایون کاکا داسې چیلنج د نورو شیره خواره ورکولی شي چې یاره همایون کاکا د هر چا نه شیریخ نمبر 1 دی یاره داسې دی چې زه خو خپله کار سړی څومره لاپې وکړي که نه هغه خو ډېره زیاته خبره به وي چیلنج خو دا ډېر د کبر خبره ده موږ او تاسو د الله پاک وساتي خو زه یو خبره چې زه کله پوه شم چې زما نه بل سړی ښه شریخ جوړوي دا د خلکو ته عملي ما ویلیم دي چې زما نه بل سړی ښه شریخ جوړ کړي بیا زه نور نه جوړوم او دا زما دا ځان سره مې دا وعده کړې ده الحمدلله په ټولو معیارونو که د هغې مواد دي که د هغې ښه والی که د هغې هر شی هر اړخ کې چې زه پوه شم چې ما نه یو سړی ښه شریخ جوړوي بیا زه نور نه ځکه دا کار ما نه خلکو یاد کړی کامه کې هېڅ داسې بچی زه نه ګورم چې ما ته یې چل ښودلی بغیر د دې نه چې ما ورته لاره ښودلي بغیر د شریخ ماما نور څه ورته زده دی نور خو یاره د کیلې ښه جوس جوړولی شو د مڼې جوس جوړولی شو د امرود جوس جوړولی شو پخلی هم کولی شم یاره ولا چې کله نه کله مې طبیعت خراب وي چې بس ځان ته خپله کله کله پخلی کومه نه ځان دې خپله کې کورنۍ سره خلاف کورنۍ خو کله نه کله داسې یا چې میان ښځو ته پاخه کړم چې داسې میان پخوي که نه کله کله ورته شیدو چای وکړم دا ښځې خو دا بعضې وخت کې دا خپل کورنۍ غولی یا شیدو کې لږې اوبه واچوي بیا موږ چې نه زه به درته چای پوخ کړم د چرګ غوښه پخولی شم د مهي پخولی شم مثلا سوپ پخولی شم پیکوړه پخولی شم چپس پخولی شم شیدو چای ښه فرمایشي چای جوړولی شم
نو د سټیر شان دي چې هغه زما یاد دي خې مینې وریجې پخومه خود سي او شوروا کړه نا کړه تیاروم چې پای یاره وړه مې مخکلي دي ځکه ما پراټې په چې کله ډېر زیات دغه ما زما کار خراب و ما به د قلیخون کامې کې او بازار د قلیخون په نامه باندې وړه به مې خپله اخکل پراټې به مې پخولي پراټې پخولی شم ښه صحیح کور کې هم کله دیګ مې کړی دی ولې نه خامخا کور کې خو کله نه کله دیګ کوو که نه او بیا دا ښځې وایي چې د سړي د لاس دغه ډېر خوږه راځي که نه مثلا هغه موږ خو خواري کوو یو ډېره خواري نه کوي هغه ډېره مننه معین کاکا خوشحاله اوسئ اخره کې دا راته چې کله معین کاکا اعصاب خراب وي چورتې خراب وي خدای دې اعصاب مه خرابوه کله چې د قالب ته ودرېږې کومه سندره مندره وایې یا څه شی کوې یاره سندره خو زمونږ د دغه سره عمر سره اوس ښه نه ښکاري بعضې هلکان دي دا خپله چې قالب دغه کوي هر وخت ګوره ځوان خو زه خو موږ ګوره داسې دی که نه اوس که یو سړی ګوره زه تا ته عملي ښیم دې باندې داسې سندره هم ویل کېږي او که ته دا وویل چې لا اله الا الله لا اله دا خپله دا قالب تا ته وایي لا اله الا الله تل آباده کامیابه په دنیا کې د همدغسې نوم روښانه اوسه مهرباني تشکر تاسو ټولو مسلمانانو سره الله دې ټول اسلام باندې رحم وکړي خدای دې د یو مسلمان کار هم نه بندوي نه دې خدای څوک چاته احتیاج کوي زه احتیاج شوم ډېرې سختې راباندې تېرې شوي دي مننه تشکر خوشحاله اوسئ کور دې ودان مهرباني دوستانو دا زموږ پروګرام چې د جلال آباد نه راغلو پرشکه کې مونږ ویلی چې راځئ چې نن سفر پرشکه کې وکړو راغلو کامې پورې په لاره کې به مو عکسونه لیدلي وي تصویران به مو لیدلي وي تل په هڅه کې چې داسې شیان خپاره کړو چې تاسو پرې خوشحاله اوسئ هغه مسافر وروڼه چې د وطن نه لرې دي خپل وطن په فکر کې راشي د مسافرۍ احساس ونه کړي نو نن مو همایون ماما سره پروګرام و تر بیا مو په رب سپارو ښه وخت وتکه سپینه ګیره سپینې سر غټۍ نښه ده زما د شریخ د مور ستا ویم څنګه خوښه ده وتکه سپینه ګیره سپینې سر غټۍ نښه ده زما د شریخ د مور ستا ویم څنګه خوښه ده نوم یې همایون دی مشهور دی په ماما نوم یې همایون دی مشهور دی په ماما د ده په دې شریخ باندې آباده ده کاما و مخکې چې تېر نه شي دغه یو ښکلې نښه ده زما د شریخ د مور ستا ویم څنګه خوښه ده د جمعې په ورځ راځي ورته څخ ډېر ځوانان د جمعې په ورځ ورته راځي څخ ډېر ځوانان و څه د خوږیاڼو څه د کونړ څه د لغمان هر چې ته چې خوري دار سړي ویم خپله خوښه ده زما د شریخ د مور ستا ویم څنګه خوښه ده زما د شریخ د مور تمرا سره لاړه شه ګاډی مې نیولی شا بزر شره ولاړه شه په پرون مې چې خوړلی خوله مې نن یخه کرښه ده زما د شریخ د مور ستا ویم څنګه خوښه ده هېر چې در نه نشي مشر زویه تاوله وخوا کې منشیا منیجر آیات الله وسپین کور لاټو موټر نښه ده زما د شریخ د مور ستا ویم څنګه خوښه ده کوسترینه څخ ډېر دي د یو نوم دی مدینه و ما ناچار خوړلی و نه خوند و نه مزه یخوا کې هوټل دی همیشه یې غوښه شخه ده زما د شریخ د مور ستا ویم څنګه خوښه ده بس ده به کامه کې هلک یار کړم او زما دیدن ته به شریخ سره راځي نه نو سه هلته لوچکر ته دې بوځمه همایون ماما شریخ ته دې بوځم د لا نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ